سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. تېره شپه د پاکستان چارواکو وزیرستان کې د ګیلمن وزیر قبر ته ورغلي او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ یې ترې وړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ذکیم وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د دې خبرې پخلی کړی دی. د دې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي چې ډېر ژر به بیرته ملي بیرغ د ګیلمن وزیر په قبر باندې رپان سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې پاکستاني شورلکو د ګیلمن وزیر په قبر د افغانستان ملي بیرغ لیدلی و او د تعقیب په موخه ترې تاو راتاو سوي وې. بلې خواته په وزیرستان کې د وزیرستان د جرګو مشرانو دا اعلان کړی دی چې د اګست په 14مه به په ټول وزیرستان کې تور بیرغونه لګول کیږي او د قومي جرګې د پریکړې په اساس که هر چا په خپل کور د پاکستان بیرغ ولګاوه نو 100,000 پاکستاني کلدارې به ترې جرمانه اخیستل کیږي. بل خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ سیند کوارډینیټر نورالله ترین لیکلي دي د غورځنګ په ملګرو په ډیر کم وخت کې ډیره غټه ذمہواري ور په غاړه سوه. هر ملګری به شپه ورځ په ځان نیوکه کوي د 11 اکتوبر قامي عدالت دپاره به عملي کار کوي. یو پر 11 اکتوبر به قام د ښه سباوون پریکړه کوي. بل خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دي زه چیلنج او دعوه کوم چې زما کور په وزیرستان کې دی، زما ټوله فیملي هلته اوسیږي، هیڅوک راباندې یوه روپۍ نشي ثابتولی او نه مې تر اوسه پورې یوه روپۍ په خپل کور یا په خپل بچیانو باندې خرڅ کړې ده. دا ټولې هلې ځلې موږ کړي دي د تحریک لپاره او زه په دې دنیا هم او په هغه دنیا هم ستاسو مجرم یم. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.